بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ټول ثنا او صفاتونه چې دی لله خاص الله تعالی لره دی رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات دی الرحمن چې عام رحم کوون کې دی الرحیم او خاص رحم کوون کې دی مالک یوم الدین مالک دی د ورځې د جزاء ایاک نعبد خاص تا بندگی کو یا الله و ایاک نستعین او خاص تا مدد غواړو اهدنا وخای مونږ ته صراط المستقیم غلار سما صراط الذین لار دا کسانو انعمت علیهم چې تا نام کړه په غی باندې غیر المغضوب علیهم او نه غضب کړی شوی په دی باندې ولضالین او نه گمراهان دي سوره فاتحه دا یو ډیر بهترین سورت دی په حدیثو کې د دې ډیر فضایل راغلي دي تر دې چې حدیث کې دا هم راغلي دي چې د دې سوره فاتحه نه غیر المنس دا نه کیږي دا هم راغلي دي چې دې سورت په شان ته سورت رب العالمین په تورات په انجیل زبور کې نه را لګلې بل دا د رب العالمین او د بنده په مابین کې خبرې دي په مسلم کې حدیث دی رب العالمین فرمای زما او زما د بنده په منځ کې فاتحه د نیمه شوی ده نیمه زما او نیمه زما د بنده ده په دې حدیث کې اشاره ده دیته چې دې په وجه باندې رب العالمین بنده ته هدایت کوي او خصوصا په منځ کې چې انسان دا وایي نو ځکه دا شریعت په هر یو رکعت کې لازمه کړې ده علی رضی الله عنه وایي چې دې فاتحه کې دومره علمونه پراته دي که زه یې ولیکم نو یو وخت به یې ونیسي او بل هر یو صورت چې شروع کېږي نو په هغې کې یو موضوع یو مقصد پروت وي نو په فاتحه کې څه مقصد بیانېږي دې کې مقصد او دا دعوه پرته ده چې العبادة لله وحده عبادت به یوازې د رب العالمین کېږي او والاستعانة بالله وحده مدد به ګوره یوازې د رب العالمین نه غوښتلی کېږي نو یا خلکو ولې ځکه چې رب العالمین دا رحمان ذات دی او رحیم ذات دی مالک دی رب دی بیا عبادت دا به موږ په کومه طریقه باندې کوو اهدنا الصراط المستقیم وښیه موږ ته لاره سمه د رب العالمین نه به یې غواړي هغه به درته طریقه ښیي په واسطه د چا په واسطه د انبیای کرامو نه په واسطه د پیغمبرانو او دې کې درې ډلې بیان کړي دي چې یو انعمت علیهم نیکان بندگان دي دویم مغضوب علیهم غضب پرې کړی شوی دی دا او درېمه ډله د ضالینو ده گمراهان سوره فاتحه دا یو ډیر مختصر سورت دی خو ډیرې عجیبه فایدې په دې کې پرتې دي په سوره فاتحه کې د رب العالمین ډیر رازونه او اسرارو ته اشاره شوې ده یو فایده پکې وایي دا چې علم الاصول والفروع والاخلاق درې واړه دا جمع دي په دې کې علم الاصول معنی عقاید او علم د احکام او علم د اخلاق او علم د عقاید په دې آیت کې چې الحمدلله رب العالمین د رب العالمین معرفت او خیرات باندې په مالک یوم الدین کې دی او انعمت علیهم کې نبوت د انبیا پیژندل دي نو دا د عقاید علم شو رب العالمین پیژندل قیامت پیژندل انبیا کرام پیژندل دویم علم الفروع یعنی احکام دا په ایاک نعبدو کې دی د رب العالمین بندگی څه شی دی منځ روژه زکات د اعمال دي او علم الاخلاق دا په څه کې دی ایاک نستعین خاصتانه مدد غواړو دی کې دی دا اخلاق دي ولې ځکه چې ته تکبر نه کې په رب العالمین باندې اعتماد کې چې الله تعالی مدد غواړم او بل څوک دا نشي کولی دې ته اخلاق وایي او علم قصص الاولین د پخوانو قصې چې دي دا په انعمت علیهم مغضوب او ضالین کې دي نو دا داسې یو جامع صورت دی چې ټولو عقاید او احکام او اخلاق ته په دې کې اشاره ده بل په دې صورت کې رب العالمین بنده ته چل ښودلی چې ما ته ځان را رسې نو څنګه به را رسې هغه دا چې مالک یوم الدین خپل مقصد وګرځوه ای بنده او رب العالمین طرف ته مزل شروع که یعنی عمل شروع که او ایاک نعبد و ایاک نستعین دا به د ځان سره توخه اخلي عبادت دا به ستا توخه یو رکاوټ چې د مخې ته راځي نو په هغې کې به د رب العالمین نه مدد غواړي کم بنده چې رب العالمین طرف ته منډه وهي نو دا انسان په هلاکت کې پاتې کېږي او هغه انسان چې رب العالمین طرف ته منډه نه وهي نو دا انسان په هلاکت کې پاتې شو
بیا څوک تیز مزل کوي رب العالمین طرف ته او څوک په قلاره رواني. لکه په حدیث کې هم راغلی دی چې پولیس رات باندې چې خلک پورې وځي هغه به هم د دنیا د مزل مطابق پورې وځي. که دنیا کې په اعمالو کې سس وي رب العالمین طرف ته د مزل سسونو اعمال لنه کوله نو هلته به هم سس روانې نه بشي پورې وتلی تیزه. که په دنیا کې د مزل تیز او رب العالمین طرف ته یعنی اعمال د ډیر کول نیک اعمال نو هلته به هم تیز روانې. تجری بهم اعمالهم حدیث د بخاری کې راځي. نو صراط کې به انسان د عملونو مطابق پورې وځي. که په دنیا کې اعمالو کې تیزی کول نیک اعمال یې کول نو هلته به تیزی او که سستو به کې نو هلته به هم سست روانې. که دلته دنیا کې د اعمالو طرف ته منډه وهله او یو عمل دې هم نه پرېوستو نو رب العالمین به دې هلته تیز پورې باسي. او بعضې خلک چې اعمال نه کوي او سس کېږي نو دا به هلته هم بیا سس کېږي یعنې په کناټو باندې به تولیږي او روان به. بعضې خلک داسې دي چې بیخي رب العالمین نه پېژني نو په آخرت کې به دا په صراط باندې پاتې کېږي نه به شي پورې وتلی پاتې به. دا د قرآن او د حدیث نه استنباطي خبره ده چې نور هم په دې کې ډېر وجود لري خو دلته په دې باندې اکتفا کوو. نو سورې فاتحه دا یو داسې ډېر جامع او یو بهترین صورت دی. الحمدلله رب العالمین ټول حمدونه دي یا ټول ثنا او صفتونه لله خاص الله تعالی لره دي رب العالمین چې پالونکی د ټولو مخلوقات دی یا ټول حمدونه د الله تعالی لره دي رب العالمین چې پالونکی د ټول عالم دی. الرحمن چې عام رحم کوونکی دی الرحیم او خاص رحم کوونکی دی په مسلمانانو باندې. مالک یوم الدین مالک دی د ورځې د جزا. ایاک نعبد خاص تا بندگی کوي یا الله و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو. اهدنا وخای موږ ته صراط المستقیم هغه لاره سمه لاره نیغه. صراط الذین لار دا کسانو انعمت علیهم چې انعام کړی په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم او غضب نه دی کړی شوی په دوی باندې ولا الضالین او نه ګمراهان دي.